د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. هرات کې د پاشدان بند پرانیستل شو. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي مطیع الله عبید ویلي د پاشدان اوبو بند د برېښنا د تولید فابریکه د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ په ویاړ نن پنجشنبه پرانیستل شو. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست عبداللطیف منصور د هرات پاشدان بند د ګټې اخیستنې مراسمو کې وایي چې پر دې بند ټول $119 میلیون لګښت شوی او پیسې هم له ملي بودیجې څخه ورکړل شوي دي. د هغه په وینا دا بند د نږدې 450 میلیون متر مکعب اوبو زیرمه کولو، 14,000 هکټاره کرنیزې ځمکې خړوبولو او همداراز د نږدې 2 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د پاشدان بند د هرات له ښاره ختیځ لور ته په 25 کیلومترۍ کې د کورخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. ترکمنستان او پاکستان د ټاپي پروژې پر چټکتیا ټینګار کړی. پاکستان کې د ترکمنستان سفیر عطاجان ملاموف او د پاکستان د مالیې او عوایدو وزیر محمد اورنګزیب سره کتلي او دواړو اړخونو د ټاپي پروژې د چارو پر چټکتیا او نورو بېلابېلو موضوعاتو په اړه خبرې کړي دي. د ترکمنستان سفیر ټاپي پروژه د افغانستان او سیمې د اقتصادي پراختیا لپاره اړینه بللې او زیاته کړې ده که څه هم افغان لوري د دې پروژې چارې پیل کړي، خو اړینه دا ده چې د دې پروژې چارو ته پراختیا ورکړل شي. د ټاپي پروژې عملي کولو هوکړه لیک د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند ترمنځ لاسلیک شوی و، خو چارې د بېلابېلو ستونزو له امله بشپړې نه شوې. ټاپي پروژه ګډه سیمه ییزه پروژه ده چې په پلي کېدو سره د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدول کیږي. افغانستان به د دغې پروژې له حق العبور څخه هر کال له 400 تر 500 میلیون ډالرو پورې عاید ولري. افغانستان کې د جاپان د سفیر ماموریت پای ته ورسېده. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه کې راغلي چې دغه وزارت مرستیال دکتور محمد نعیم د جاپان له سفیر تاکایوشي کورمایا سره د مخخي ناسته وکړه. په دې ناسته کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له کورمایا د ماموریت ستاینې ترڅنګ د دواړو هیوادونو د اړیکو د تاریخي ارزښت یادونه وکړه او هم یې د اقتصادي، امنیتي او کلتوري همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. محمد نعیم ویلي په اړیکو کې هغه وخت پرمختګ راتلی شي چې اړخونه یو د بل ګټې، مصلحتونه، ستونزې او اړتیاوې په سمه توګه درک کړي. یاد وزارت لیکلي چې د جاپان سفیر هم د امنیت شتون له نشه یي توکو سره د مبارزې هڅې او روانې زیربنایي چارې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې جاپان به د افغانستان له خلکو سره خپلې مرستې دوامداره وساتي. د روسیې لخوا راستنېدونکو او اړمنو افغانانو سره د مرستې په موخه 140 ټنه مرسته شوي اوړه هرتان بندر ته راورسېدل. د روسیې له لوري 140 ټنه اوړه د بلخ ولایت هرتان بندر ته ورسېدل او د خوړو له نړیوال پروګرام ته وسپارل شول. دغه بشري مرسته به په شمال زون کې له بهره پر راستنه شوي او اړمنو کورنیو وویشل شي. د یادې بشرپاله مرستې د سپارلو په مراسمو کې په بلخ ولایت کې د روسیې سرقونسل الیکس ویلي هیواد یې چمتو دی چې افغانستان ته له ایران او پاکستان استنېدونکو کډوالو او د وچکالۍ له امله متضرره کورنیو سره د خوړو په برخه کې خپلې مرستې دوامداره او جاري وساتي. د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې اوس مهال د شمال زون په 15 ولایتونو بلخ، سمنګان، جوزجان، سریپول او فاریاب کې شاوخوا 2 میلیون خلک د خوړو له کمښت سره مخ دي. لوګر کې څه باندې 20 جریبه ځمکه دولتي تثبیت شوه. عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تخنیکي هیئت ناسته کې د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په برک دشته کې د څه باندې 20,509 جریبه ځمکې دوسیه تر بررسۍ لاندې ونیول شو او په ترڅ کې یاده ځمکه دولتي تشخیص شوه. د خبرپاڼې له مخې هیئت پریکړه وکړه چې د یادې ځمکې دوسیه دې د وروستۍ پریکړې په موخه مرکزي کمیسیون ته واستول شي. د مسؤلینو په وینا چې په دې ناسته کې د لوګر ولایت په بېلابېلو ساحو کې د غصب شویو ځمکو اړوند یو شمېر دوسیې هم تر بحث او بررسۍ لاندې ونیول شوې او په اړه یې لازم تصامیم ونیول شول. برلین په پاکستان کې د جرمني ویزو ته د منتظرو افغانانو د وضعیت له څارلو خبر ورکړی. د جرمني بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغان کډوالو د وضعیت څارنه کوي چې د فدرالي داخلي پروګرام له لارې باید جرمني ته راشي او اوس هم په پاکستان کې دي. د یاد وزارت وایي هینټر سیهر د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې دوی له پاکستاني چارواکو سره په نږدې تماس کې دي او د سفارت له لارې د وضعیت په اړه معلومات راټولوي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هلته یو ټاکلی بیړنی میکانیزم شو تر دې دمه د اخراجونو مخه نیول شوې یا په یو ځانګړي حالت کې 6 کسان له اخراج سره مخ شوي خو هغوی بیرته پاکستان ته ستانه شوي دي. هینټر سیهر زیاته کړې چې د فدرالي داخلي پروګرام لاندې کسان کولی شي د ځانګړي خدمت رسونکي ادارې سره اړیکه ونیسي.
ایران له افغانستان سره پر پوله د 130 کیلومتره دیوال له بشپړېدو خبر ورکړ. له افغانستان سره د ایران د پولې بندولو قوماندان صادق نوري وایي چې د 300 کیلومتره اوږد دیوال 130 کیلومتره یې جوړ کړی دی. هغه یوې خبري غونډې ته وویل چې د روان لمریز کال تر پای به د دې دیوال خورا ډیره برخه جوړه شي. ایران د 2024 کال اګست کې ویلي و چې د افغانستان سره پر پوله د 15 ولایتونو مازندران، ګلستان، خراسان رضوي، خراسان شمالي او خراسان جنوبي کې دیوال جوړوي. د دوی په خبره دا 4 متره جګ دیوال به د ازغن مزي په لګولو سره په 3 کلونو کې بشپړ شي. ایران له پاکستان سره پر پوله هم ورته دیوال پیل کړی چې موخه یې د غیر قانوني کډوالو او نشئی توکو د قاچاق مخنیوي ښودل شوی دی. د ایران سوداګرۍ خونې د افغان کډوالو ایستل د دغه هیواد اقتصادي زیان بللی. د ایران سوداګرۍ خونې خبرداری ورکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پراخې او ناڅاپي ایستلو څپې د دغه هیواد پر اقتصاد منفي اغیزې کولی شي. یادې خونې ټینګار کړی چې په دغه کډوالو کې د کارګرو لیږد به د تولید لګښتونه لوړ کړي او د ودانیزو چارو ترڅنګ به بېلابېل صنعتونه اغیزمن کړي. د یادې خونې د څېړنیز مرکز د راپور له مخې د 1402 کال په ترڅ کې د افغانستان کارګرانو د کرنې په برخه کې شاوخوا 8 سلنه، د څرمنو او جامو په برخه کې 13 سلنه او د ودانیز صنعت په برخه کې 30 سلنه د کار ځواک جوړاوه چې ډېر کم معاش ورته ورکول کېده. یاد مرکز وړاندیز کړی چې پر ځای د دې چې کډوال وایستل شي باید د کډوالو کاري ځواک د ځیرک او قانوني مدیریت له لارې د تولید د پیاوړتیا او کاري بازار د توازن ساتلو لپاره وکارول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې اوکراین پر وړاندې دریځ نه دی بدل شوی. د راپورونو پر اساس پوتین پر اوکراین شرطونه ایښي وو چې د اوکراین له مهمو سیمو څخه د کیف ځواکونه په بشپړ ډول شاتګ وکړي. پوتین همدارنګه زیاته کړي کیف باید په رسمي توګه مسکو ته د متحده ایالاتو په مشرۍ د ناټو په ائتلاف کې د شاملېدو د پلانونو پرېښودلو او د خپل ځان بېطرفه ښودلو خبر ورکړي. نوموړي دا څرګندونې داسې مهال کړي چې ټاکل شوي د راتلونکي جمعې په ورځ له 2021 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په الاسکا کې په یو سرمشریزه غونډه کې د روسیې او اوکراین د جګړې ختمولو په موخه سره وویني. په همدې حال کې ټرمپ په دې سرمشریزه غونډه کې له ګډون وړاندې ویلي دواړه لوري د سولې هوکړې او د جګړې د پای ته رسولو لپاره اړ دي چې یو بل ته هغه ځمکې ورکړي چې د دوی په واک کې دي. خو بل پلو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ځمکنیو مسایلو تر بحث وړاندې د اوربند کولو پر موافقه ټینګار کړی دی. ټرمپ د اوکراین سولې پر سر پوتین ته ګواښ کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې ولادیمیر پوتین د دوی تر لیدنې وروسته په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو سره هوکړه ونه کړي نو هیواد به یې له ډېرو سختو پایلو سره مخ شي. ټاکل شوي چې د امریکا او روسیې ولسمشران د جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وګوري. خو ټرمپ وایي ډاډه نه دی چې د اوکراین پر ملکي وګړو د بمباریو درولو ته به پوتین قانع کړي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون په یو خبري غونډه کې ویلي د روسیې هر هغه وړاندیز به رد کړي چې پکې د اوکراین په ختیځ کې له دونباس سیمې د اوکرایني ځواکونو وتل شامل وي. د هغه په خبره له دونباس سیمې د ځواکونو وتلي پوتین او سرتیرو ته یې پر کیف د بریدونو فرصت په لاس ورکوي. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا او د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.